بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ او خپل د خوښې سافټویر دلته یا اپلیکیشن غوره کړئ او هغې سره د لینک شریک کړئ. که غواړئ چې تبصره وکړئ او یا خپل نظر زموږ سره شریک کړئ نو د کمنټس په برخه کې خپل نظر زموږ سره شریکولی شئ. 14 درس راځو اوس 113 پوښتنې ته. تاسو په یو ویشل شوي سړک یا لاره کې موټر چلوئ او ستاسو د تګ په لور ډیر لینونه موجود دي، یعنی په کوم لور چې تاسو حرکت کوئ د ستاسو د خوا نه لینونه ډیر موجود دي. که تاسو یو ټرن کولو ته اړتیا پیدا کړه نو تاسو باید د کوم لاین څخه یو ټرن ترسره کړئ؟ منځني لاین، د سړک اوږې یا غاړې څخه، کین لاین څخه. پورته ټول ځوابونه غلط یا ناسم دي. سم ځواب دی د کینګ لاین څخه. راځو 132 پوښتنې ته. تاسو ممکن په هیڅ وخت کې مسافر وړونکي موټر خانه خالي ودروئ. په دې خانه خالي کې کوم یو راځي؟ مثال د دې نه موږ اوس غوره کوو. د سور رنګ شوي کارت څنګ کې، د ژیړ رنګ شوي کارت ترڅنګ، د ښوونځي مخې ته کله چې ماشومان شتون ولري. پورته ټول ځوابونه غلط یا ناسم دي. سم ځواب دی د سور رنګ شوي کارت څنګ کې یا ترڅنګ. راځو 133 پوښتنې ته. تاسو د آزادې لارې یا فریوای په ګړندي لاین کې ورو موټر چلوئ او ستاسو په لاین کې ستاسو شاته ترافیک شتون لري. ستاسو شاته موټر چلوونکی غواړي چې ګړندی موټر وچلوي. ته باید، یعنی تاسو ګړندي لاینونه چې دي یا تیز لاینونه چې دي، په کوم چې تیز موټر چلول کېږي هغه کین خواته دي. څومره چې ورو ځئ نو ښي خواته به ځئ. نو اوس راځو دلته وایي ګړندی معنا یعنی تیز، په سرعت کې، په سپیډ کې. که تاسو د سرعت په ټاکل شوي کم حد کې موټر چلوئ نو لاینونه مه بدلوئ. کله چې ستاسو لپاره خوندي وي نو ښي خواته لاینونه بدل کړئ یا ښي خواته واوړئ. یوازې هغه وخت کې لاین بدل کړئ که چیرې 5 یا ډیر موټر ستاسو شاته وي. پورته ټول ځوابونه غلط یا ناسم دي. سم ځواب دی کله چې ستاسو لپاره خوندي وي نو ښي خواته لاینونه بدل کړئ یا ښي خواته واوړئ. کله چې ورو ځئ نو په ښي لاینونو کې ځئ. 134 پوښتنه. که تاسو د قانوني حد څخه په وینه کې د پورته الکول غلظت یا بیاسي سره موټر چلولو کې نیول شوي یاست، تاسو ممکن د محکمې لخوا جریمه شئ. ستاسو د تنفسي ازموینې پایله یا نتیجه تاسو محکومولی نشي. ستاسو د موټر چلولو جواز به په اتومات ډول لغوه شي. پورته ټول ځوابونه غلط یا ناسم دي. سم ځواب دی تاسو ممکن د محکمې لخوا جریمه شئ. راځو 135 پوښتنې ته. د لاندې څخه کوم یو د منلو وړ دی؟ کله چې د قانون پلي کوونکي لخوا د مالي مسؤلیت یعنی د بلګې په توګه راجستر یا انشورنس د ثبوت ښودلو غوښتنه وشي، تاسو باید د مالي مسؤلیت ثبوت د کاغذ نسخه وښایئ. تاسو کولی شئ د خپل ګرځنده مالي مسؤلیت په کارولو سره کاغذ یا برېښنایي نسخه وښایاست، یعنې که موبایل کې سافټویر وي. تاسو اړتیا نه لرئ چې د مالي مسؤلیت ثبوت وړاندې کړئ که پوښتنه وشي. پورته ټول ځوابونه غلط یا ناسم دي. سم ځواب دی تاسو کولی شئ چې د خپل ګرځنده مالي مسؤلیت په کارولو سره کاغذي یا برېښنایي نسخه وښایاست. 136 پوښتنه. په غیر کنټرول شوي ریل پټلۍ کې
د سرعت حد دا دی، مثال چې چراغونه نه وي، یعنی چراغونو په واسطه نه کنټرولیږي، علامې نه وي. 10 مایله فی ساعت، 15 مایله فی ساعت، 25 مایله فی ساعت. پورته ټول ځوابونه غلط یا ناسم دي. سم ځواب دی 15 مایله فی ساعت. یو سل اووه دېرشمه پوښتنه: کله چې په یوه څلورلاره یا چوک کې د تاوېدو لپاره تعین شوي لاین کې کیڼ اړخ ته تاویږئ، تاسو باید څه وکړئ؟ څلورلارې ته د رسیدو څخه د مخه باید سیګنال یا اشاره ولګوئ. د مرکزي لاین څخه کیڼ لوري ته حرکت وکړئ. ورو شئ او د ترافیکي څراغ بدلون ته انتظار وکړئ. یعنې د ترافیکو څراغ بدلون چې څه وخت چې د ترافیک څراغ بدل شي یا د څراغ بدل شي. پورته ټول ځوابونه سم یا صحیح دي. سم ځواب دی څلورلارې ته د رسیدو څخه د مخه باید سیګنال یا اشاره ولګوئ. راځو یو سل اته دېرشمې پوښتنې ته: که چیرې یو موټر د سړک په غاړه یا اوږه کې درېدلی وي، یا شولډر چې ورته وایي که نه، درېدلی وي او د خطر څراغونه یې لګولي وي، تاسو باید څه وکړئ؟ په احتیاط سره د تېرېدو د مخه ورو شئ، ودرېږئ او د مرستې وړاندیز ورته وکړئ. پولیس ته تلیفون وکړئ. د حادثې مخنیوي لپاره لاینونه بدل کړئ او سرعت واخلئ. سم ځواب دی په احتیاط سره د تېرېدلو د مخه ورو شئ. راځو یو سل نهه دېرشمې پوښتنې ته: ستاسو د موټر د ړندې نقطې چک کولو غوره لاره کومه ده؟ له خپل مسافر څخه وپوښتئ چې چک کړي، یعنې ستاسو د ړنده نقطه چک کړي چې موټر خو پکې نشته. په دوامداره توګه خپلو اوږو باندې وګورئ. د خپلې اوږې په لورې سر وګرځوئ یا اوږه باندې وګورئ. د موټر عقب هندارې چک کړئ ترڅو د شاوخوا ترافیکو څخه خبر واوسئ. پورته ټول ځوابونه سم یا صحیح دي. سم ځواب دی د خپلې اوږې په لور سر وګرځوئ یا په خپله اوږه باندې وګورئ، یعنې اور شولډر وکئ. د موټر عقب هندارې چک کړئ ترڅو د شاوخوا ترافیکو څخه خبر واوسئ. یو سل څلوېښتمه پوښتنه: موټر چلولو پر مهال د عقب په ښیښو کې کتل د خوندي موټر چلولو غوره تمرین دی، د خطر او د ګډوډۍ سبب کیږي، یو عصبي تخنیک دی؟ پورته ټول ځوابونه غلط یا ناسم دي. سم ځواب دی د خوندي موټر چلولو غوره تمرین یا تخنیک دی. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ. خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.